د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغانستان په کونړ سیند بند جوړ کړي بمبار به ورباندې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر په یوه تازه او تونده څرګندونه کې ویلي چې که افغانستان د کونړ پر سیند بند جوړ کړي نو پاکستان به پرې بمبار ترسره کړي. د نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د اوبو پر سر لانجې یو ځل بیا تودې کړي او ګڼو څارونکو ته یې اندېښنې زیاتې کړي دي. د افغانستان د طبیعي اوبو ډېرې سرچینې له ختیځ سره تړلې دي او د کونړ سیند د دواړو هیوادونو لپاره یو مهم حیاتي مسیر ګڼل کیږي. افغان چارواکي وایي چې د اوبو مدیریت د هیواد حق دی او هیڅ ګاونډي هیواد نشي کولی پر دې حق سیاسي فشار وارد کړي. افغانستان د اوبو کارپوهان ټینګار کوي چې د اوبو د بندونو جوړول د اقتصادي پیاوړتیا لپاره اړین دي او د قانوني نړیوالو اصولو مطابق هر هیواد د خپلو اوبو د مدیریت بشپړ حق لري. د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې د افغانستان خلکو کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. ګڼ شمېر افغانانو دا خبرې ښکاره ګواښ بللی دی او وایي چې د اوبو بندونه د پرمختګ لپاره جوړیږي نه د کوم هیواد د زیان لپاره. دوی زیاتوي چې د ګاونډیو دا ډول فشارونه د افغانستان د پرمختګ مخه نشي نیولی. سیاسي شنونکي هم د پاکستان دا توند دریځ خطرناک بولي ځکه د اوبو موضوع هیڅکله باید پوځي ګواښونو ته کش نشي. د هغوی په باور سیمې ته د ثبات راوستلو لپاره اړینه ده چې هیوادونه پر متقابل درناوي او د خبرو اترو له لارې شخړې حل کړي. د هغوی په خبره پاکستان باید د ګواښ پر ځای د تفاهم له لارې خپلې اندېښنې څرګندې کړي. افغانستان په ختیځ کې خلک وایي چې د کونړ سیند پر سر بند د هغوی د سیمې لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی. د بند جوړېدو سره به برېښنا تولیدېږي، کرنیزې ځمکې به خړوبېږي او سیمه به له اقتصادي پلوه باثباته شي. ټینګار کوي چې د پرمختګ دا پروژه باید د فشارونو قرباني نشي. د اوبو متخصصین وایي چې د کونړ سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډه سرچینه ده او د نړیوالو اصولو له مخې باید ګډې هوکړې وشي. خو دا هیڅکله د دې معنا نه لري چې څوک د خپل سیاسي اغیز د ګواښ په توګه وکاروي. د هغوی باور دا دی چې د پاکستان سخت دریځ ښایي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. افغانستان تل ویلي چې غواړي د اوبو پر سر د پاکستان او نورو ګاونډیو سره د ګډو تخنیکي کمیټو له لارې تفاهم رامنځته کړي. د افغان حکومت سرچینې وایي چې د اوبو بندونه د هیواد پرمختیایي اړتیا ده او دا به په هیڅ صورت د نورو هیوادونو پر زیان نه وي. پایله کې د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې یوازې ګواښ نه بلکې د سیمې د ثبات او همکاریو لپاره جدي خبرداری هم ګڼل کیږي. د دواړو هیوادونو لپاره ښه ده چې د اوبو پر سر مسالې د خبرو، تخنیکي بحثونو او ګډو پروژو له لارې حل کړي، نه د جګړو او ګواښونو په ژبه.